په یو روایت کې راځي چې یو وخت د یو سړي زوی و. دغه بچی دشمنانو ونیوی، د دشمنانو سره بندي و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم و حضور ته پلار رالی او ورته ویل چې ای د الله رسوله، زوی مې د یو چا سره بندي دی. روایت دا رقم دی چې د دغه سړي زوی د خپلو دشمنانو سره بندي دی. دغه پلار یې راولاړ سو او هغو دشمنانو ته وویل چې دا زوی ورسره بندي دی، چې زما دغه زوی تاسې رایله کړي، زه به تاسې ته ډېر مال درکم. هغو دشمنانو د دغه هلک و پلار ته وویل چې هیڅکله به موږ ستا بچی نه کودریله تر هغه وخته پورې چې دونه مال ته موږ ته رانه کې. خو دوی چې کم مال ور یاد کړي، کومه فدیه چې ور یاده کړې ده، هغه دونه وه چې د دغه هلک د پلار دغه تاوان او دغه فدیه د خپل زوی نسوه ورکولی، دونه پیسې نسوه برابرولی چې ورکړې وی. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته رالی. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رالی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د خپل مشکل وویلی چې داسې له یو مشکل سره مخامخ یم، رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ته و خپل بچی ته دا ولیکه، دا خط ور واستوه چې ته دغه دعا ډیره وایه: توکلت علی الحی الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ته دغه دعا ولیکه، دغه کلمات ولیکه او خپل زوی ته ور واستوه چې دا دعا ډیره کوه، دا کلمات ډیرې وایه. نو ده هغه کلمات ولیکلې، دغه کلمات چې د سورة اسراء 111 نمبر آیات دغه ولیکي او ور واستوي و خپل بچی ته. هغه دغه کلمات شروع کړي، دغه ذکر شروع کړي. ډیر کم وخت ووتی چې هغه هلک د دشمنانو سره خلاصو، چې کله دی راکلی د دشمنانو یې 40 وشان هم را روان کړي وه او دی رالی و پلار ته ځان را ورسوي. پلار چې پوښتنه ځینې وکړل چې څنګه را خلاص وې او څنګه رالی او دغه 40 وشان دې له کومه ځایه راوستل؟ ده په جواب کې ورته وویل چې د کومو دشمنانو سره چې زه بندي وم، هغه الله جل جلاله د دغه ذکر په برکت باندې زما څخه غافله کړل، زه دوی په غفلت کې ولوېدل، زه الله ځینې را خلاص کړلم او دغه ملا هم د دوی هغه مالونه دي چې له ځانه سره مې راوړله. د دغه روایت نقل ابراهیم کړی، ابراهیم ابن اشعث. دی وایي ما د فضیل څخه دا روایت اورېدلی دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا واقعه پیښه سوې ده. درنو معززو دوستانو، نو که چیرې موږ او تاسې د خپل ځان دپاره دغه مسنون اذکار وظیفه وګرځوو او دا د ځان دپاره یو معمول وګرځوو، نو الله جل جلاله به مو د دشمنانو د پریبو او چمو څخه وساتي. الله به دغه د نن زمانې چې کومې فتنې دي، دغه ړندې فتنې چې له اسمانه هم راوري، له ځمکې هم راوځي، دا قسم د یهودو د نصاراو ظلمونه چې پر مسلمانانو باندې کیږي، د هر مسلمان دپاره دغه کلمات ضروري دي چې ووایي او دغه کلمات د ځان لپاره ذکر وګرځي: توکلت علی الحی الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله جل جلاله دي په دغه مبارک احادیث باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.